سلامونه ملګرو د احمدشاه بابا سطحې ته ښه راغلاست. دلته یو څو کوچني ماشومان دي راسره، له دوی سره به خبرې اترې هم ولرو چې په دې هکله دوی څه وایي. دوی ټوله ورځ ګرځي، له دوی سره خبرې کوو چې له کوم ځای نه راغلي دي او دلته څه کوي. سړی مشې ورو، څنګه ورو جانکۍ جوړې؟ شکر. دلته څه کوي؟ هګۍ خرڅوي. کور مو چېرته دی؟ 15 علاقې ده. د ورځې هګیو کې څو روپۍ پاتې کېږي تاسو ته؟ 130. د ورځې څومره هګۍ خرڅوي؟ څو؟ 10. دې کې بیا څو روپۍ به تاسو ته پاتې کېږي؟ 130. او کور مو خپل ده که په کرام نیولی؟ اصل د کوم ځای؟ میدان وردګ یاستئ؟ ښه. او څه کول غواړي له حکومت څخه، د احمدشاه بابا صفحې څخه چې موږ ته څه کومک وکړي یا مرسته وکړي؟ څه وکړي؟ موږ سره مرسته وکړي، کومک وکړي. موږ څه غریبانان یو، هېڅ وسه نه لرو چې موږ ځان ته بېګانه یوه ورځ ځي نو 3 ورځې ډوډۍ موږ کور کې نه وي. ښه. یعنې اوس چې دا 130 روپۍ منې تاسې بیا دلته څه کوئ؟ کور ته وړئ یا خپله یې خرچه کوئ؟ کور ته وړو چې غونډه وروڼه سره مې یو ځای کړو. مکتب سره مو شوق شته؟ مکتب مو ویلی ده که نه وطن کې که نه؟ وطن کې نه دی ویلی. او دلته یې وایي؟ کاکا دلته یې وایي؟ کوم سیند کې؟ څلورم. نو ته هګۍ هم خرڅوي، بیا مکتب هم وایي، ډېره مشکله نه ده؟ مشکله ده نو غریبانانو سبق هم وایو. تاسې مکتب وایاست؟ سبق هم وایو. او سبق هم وایسته؟ ماشاءالله ژوندي دي.